د پاکستان سوپر لیګ کې ستاسو لوبډلې اتلولي وګټله او ستاسو دغه موجودیت او اغیز ډیر ښکاره و پکې. تقریبا شاوخوا 20 وکټې تاسو په دغه ټول لیګ کې واخیستې او په فاینل کې مو هم 2 وکټې واخیستې، د لوبې رخ مو بدل کړ. څه احساس کوئ چې لوبډله مو لاهور قلندرز لوبډله مو دا دویم ځل ده چې اتله کیږي؟ واقعا خوشحالي زه په دې چې یو خارجي لوبغاړی چې راځي او یو لیګ کې لوبګي نو هغه د لپاره دا یو خوشحالي زه چې هغه لوبډلې فاینل ته ورسي او بیا فاینل هم وګټي او ستا په خپل پرفارمنس هم ډیر ښه کو ګوري. په دې ټول ټورنمنت کې سپینرانو ته ډیر زیات مشکلات بدی و چې وکټي ماغسي خې نه ولي چې شروع کې زراغ لما ما وکتل نو ما ویل د زما د لپاره غټ چیلنج دی چې زه دغه سی وکټو کې هم کوشش وکم چې ښه ثابت شم او ښه بولینګ در سره کوم. زما د لپاره دا چیلنج او دا ځان سره مې وعده و چې تر اخیره پورې چې زه د دې نظم نو باید کامیابی سره لاړ شم. نو یو ښه پریپریشن هم زما د لپاره را روانو لوب د لپاره او خوشاله پدیو چې فاینل مو ګټل. تیر کال هم ګټل زنو مخ بیا هم د کال چې څنګه فاینل وشو نو یو ښه میچ ولو. او فاینل کې مو چې کله یو لوبغاړی اوټ که چپلاسه بیټسمن نومې زما له ذهن نه وته، یو څه خبرې اترې وشو، تا داسې ګوته خولې ته ونیوله چې بس غلی شئ خبرې مه کوئ، دا قصه څه وه؟ هغه په میدان کې دا خبرې شي راځي که نه، ځکه هر یو غواړي چې زه ښه وځلیږم او زما کوشش هم دا و چې هغه لږ ذهن بدل کړم، لږ غوسه ورولم چې په ما باندې غټ شاټ ته لاړ شي او بیا وکټه ترلاسه کړم، ځکه هغه نه غوښتل چې په ما باندې غټ شاټونه ووهي. نو ما کوشش هم دا و چې د هغه ذهن لږ بدل کړم، لږ یې موډ بدل کړم، غوسه شي بیا کوشش وکړي چې په ما باندې غټ شاټونه ووهي، کیدای شي په هغې کې زه د هغه وکټه ترلاسه کړم. نو چې کله ما هغه وکټ ترلاسه کړه نو بس هغه یو خبرې دوه راته وکړې نو ما خو څه ورته ویلی نه شو، نو بس ما صرف په خوله لاس کې خو ما زه به چپ شم، ما زه به څه نه وایم، ځکه ما وکټ خپله ترلاسه کړه. نو هغه دومره څه خبره نه وله، خو هغه بس یو خبر نیمه وکړه نو بس ما په خوله لاس کې خو ما زه څه نه وایم. دغه د سوپر لیګ تاسو ویل چې یو ښه پریپریشن یا ښه چمتووالی و د راروانو لوبو لپاره. پاکستان او افغانستان درې مهمې لوبې لري چې د جمعې په ورځ شروع کېږي، شل ورځې لوبې دي. پاکستان هم خپل سکواډ اعلان کړی دی، افغانستان به هم اعلانوي. په دې اړه لږ راته وغږیږئ، په داسې حالاتو کې پاکستان سره د افغانستان مخامخېدل څنګه ګڼئ؟ افغانستان کوم وضعیت کې دی؟ پاکستان تازه د سوپر لیګ نه وتلی دی، هغه د ګټې چانس کوم طرف ته ډېر وینئ؟ او په دې کې شک نشته چې پاکستان لوبغاړي ډېر مصروفه وو په تېر یو نیم 2 میاشتو کې په دې سوپر لیګ کې چې یو غټ لیګ دی او د دې لوبغاړي ډېر پکې مصروفه دي، خو بیا هم زموږ هم ډېر لوبغاړي دلته مصروفه ول، شپږ نفره په دې سوپر لیګ کې که بیټسمنان دي او که بولران دي دلته مصروفه او پریپریشن او باقي لوبغاړي هم په افغانستان کې هم مصروفه ول. کابل کې دوی تمریناتي لوبې تر سره کړې وي، همدغسې اوس په اماراتو کې دي او لوبې تر سره کوي او تمریناتونه روان دي. نو زموږ دپاره لږه مخکې هم ما دا یوه ودونه کړې چې کله نه ماته د لوبډلې مشري راکړل شوه د شل وریځو، زما هدف کوشش هم همدا دی تر اوسه نه زه دغه پلانینګ ذهن کې وساتم چې را روان ورلډ کپ ته زه خپله لوبډله څنګه جوړه کړم، په کوم ځایانو کې ما سره نیمګړتیاوې دي چې هغه زه پوره کړم او خپله لوبډله یو ښه لوبډله جوړه کړم. نو حتما مشکلات به یې په شروع کې موږ ته یو څو ځایانو کې ښه لوبغاړي را پیدا کول، د افغانستان نوي ځوانان را پیدا کول، هغوی ته هغه ډاډګیرنه ورکول او هغوی هغه ورلډ کپ دپاره جوړول. نو یو ښه پریپریشن دی زموږ دپاره، ټولو ینګسټر دپاره، ځوانانو دپاره چې څومره هم په دې لوبو کې به انشاءالله لوبېږي چې دې نه زده کړه وکړي. لوبه کې ګټل بایلل راځي، دا د لوبې حصه ده، خو ټولو نه مهمه دا ده چې موږ څنګه کرکټ وړاندې کوو، په میدان کې څومره محنت څومره خواري کړو، هم په بیټینګ کې هم په بولینګ کې هم په فیلډینګ کې. زما لپاره دا مهمه ده چې موږ باید 100% افورټ وکړو په ګراوند کې، که موږ بیټینګ راځي، که موږ ته بولینګ راځي، که فیلډینګ راځي، موږ باید هر یو شي ته 100% آماده یو. نو ان شاء الله لوبډله ښه ده،
او ویل پریپیرډ ده، نو کوشش مم دی چې خو زلیګو خې لوبې تر سره. پاکستان خپل مهم لوبغاړي نه لري یا په دغه سکواډ کې نشته، هغوی ته د استراحت او د آرامۍ سپارښتنه کړې چې بابر اعظم د محمد رضوان د فخرالزمان د او شاهین شاه افریدی دا د پاکستان هغه مهم کلیدي لوبغاړي دي. د دوی غیابت او یا نشتوالی څه تاثیر لري په دې لوبو باندې، او یا تاسو یا ستاسو لوبغاړي د افغانستان د کرکټ لوبغاړي داسې ډاډه کېدی شي چې زه دغه مهم لوبغاړي نشته، نو زموږ چانس زیات دی چې ښه وځلیږو، لوبې وګټو؟ کرکټ کې داسې ده چې په دې کې کوم ورځ یو لوبغاړی ښه لوبېږي نو هغه بیسټ لوبغاړی ده، که هغه ایکسپیرینس چې او که ایکسپیرینس نه، خو بیا هم د وی چې څومره سینیر پلیران دي دوی ته آرام ورکړی دی، خو دوی ینګسټر چې څومره هم دي دوی په پاکستان سوپر لیګ کې ښه ځلېدلي دي، ښې لوبې تر سره کړي دي او هغې له امله راغلي دي خپل لوبډلې ته، د پاکستان لوبډلې ته. نو هېڅکله موږ دا نشو ویلی چې دوی لوبډله لږه ضعیفه ده، ینګسټر دي پکې ډېر، نو دوی ښه قوي لوبډله ده، ښه لوبېدلې دي. دا څومره لوبغاړي چې دوی سلیکټ کړي دي 13-15 کلونه پی ایس ایل کې لګیا دي لوبې تر سره کوي او ښه بالرانو خلاف لوبېدلې دي. نو زموږ دپاره به دا یو غټ ټاسک چې باید څنګه چې یو بلې لوبډلې دپاره موږ ځان تیارو، پریپریشن کو، کوم مایند سره ځو، کوم ذهن سره ځو، څنګه لوبې ته که بیټینګ کی که بولینګ کی، موږ باید د دوی خلاف هم همدغسې لاړ شو. که لوبډله هر رنګ وي نو موږ باید خپل یو پریپریشن وي، خپل یو مایند وي، خپل نو مونږ سره هم کوګوري زیاتره لوبغاړي ځوانان دي او هغوی ته ورکړل شوي چې هغوی راشي او خپل استعداد وښایي. نو په دې هیله چې ښې لوبې تر سره شي او په دې هیله چې مونږ مینوالو ته یو ښه سیریز وړاندې کړو او کوشش او هدف هم دی چې بریاوې د افغانستان دغه د افغانستان او پاکستان لوبې 2019 نړیوال جام کې هم چې دا لوبه وشوه، د مینوالو ترمنځ ځینې مسایل پیدا شول. په ایسا کپ کې هم چې افغانستان لوبه وبایلله، پاکستان وګټل، د فرید او د آصف علي ترمنځ مسایل شو. نجم سیټي هم یادونه کړې وه چې باید دا لوبې په ښه شکل سره وشي او د افغانستان نه غوښتنه کړې وه. تاسو د ملي لوبډلې د کپټان په توګه د افغان مینوالو نه، د لوبغاړو نه، بالخصوص د پاکستان د مینوالو نه، په عمومي ډول د کرکټ د مینوالو نه څه غواړې؟ په دې اړه مو نظر څه دی؟ زما یو نظر دی په دې چې ګوره لوبې سپورټس دا یو د امن پیغام دی، د سولې پیغام دی او باید د زما ټولو نه دا خواست دی که افغانستان کې که پاکستان کې مونږ باید لوبې په نظر وګورو. په دې کې ګټل بایلل راځي، خو ټول نه مهمه دا چې مونږ د لوبې نه خوند واخلو او که دغه شی راځي نو مونږ د خپل وطن نمایندګي بیا صحیح نه کړو چې نړۍ کې بیا خلک خبرې کا چې افغانستان خلک دا د پاکستان خلک داسې یو، دلته میدان کې جنگ وشو، هلته میدان کې جنگ وشو. نو ما په نظر مونږ بیا نړۍ ته یو ښه میسیج نه ورکو. نو ټولو مینوالو نه زه پوهېږم احساسات شته دی، خلک ډېر زیات احساساتي شي او بیا کنټرول نه هم وځي، خو دا ټول نه زما خواهش دی، یو سوال دی ټولو نه چې دا لوبې ښه په مینه په محبت وګوري او لوبو نه خوند واخلي او مونږ نړۍ ته باید خپل وطن نمایندګي یو داسې وکړو چې مونږ افغانان څنګه یو، څومره د مینهناک خلک یو، څومره د امن خلک یو. نو انشاءالله ټولو نه زما دا خواهش دی چې یو ښې لوبې کتو سره همدغسې مونږ خپله هم ډېر ښه اوسو، مینه ورکړو او د لوبو نه خوند واخلو او نړۍ ته د افغانانو یو ښه انځور وښیو. د افغانستان د شل ورځو د کپټان په توګه خپلې لوبډلې کې 2-3 دغسې یو خبره د په ذهن کې کوي راته ووایه چې مثلا دغه نقطه ده، په دې نقطه کې ته غواړې چې آینده لپاره ډېر کار وکړي چې دا ټیم لږ ښه شي. معمولا د افغانستان بیټینګ باندې خبرې کېږي، نورې مسلې هم شته، داسې کوم شی شته د په ذهن کې چې د همدغه اوس نه تا پې کار شروع کړی چې را روانو 2-3 کلونو کې دا مسله بیخي حل شي په افغان کرکټ کې؟
زمونږ یو غټه موضوع چې دا هغه زمونږ که وګورې بیټینګ لاین اپ کې دا او هغه بیټینګ لاین اپ صرف او صرف زمونږ ټاپ 4 بیټسمنان چې دي اوپننګ شو نمبر 3 نمبر 4 نمبر باندې چې څوک بیټسمن راځي په دغه ځکه باید موږ ډیر زیات کار وکړو. ځکه موږ په تیرو کلونو کې هم دلته لږه ماتې خوړلې ده چې کله موږ دلته ښه نیو لوبې دلی نو موږ ډېر لوبې بایللې دي او په شلوریزو لوبو کې یا په 500 ورځو لوبو کې دا څلور بیټسمنان 15 بیټسمنان ډېر مهم رول لري یو لوبډلې په وینینګ کې او په لوزینګ کې ګټل بایللو کې. نو اوس نظم دا کوشش ته دا هدف دی چې را روان یو کال کې 2 کال کې زمونږ دغه څلور بیټسمنان 15 بیټسمنان چې دي مونږ یو داسې بیټسمنان پیدا کو چې هغه په نړۍ هر ځکه خزلېږي کوالټي بیټسمنانی کلاس بیټسمنانی او هغه ذمہواری اخلي ټیم د پاره او هغه میچ لګ وګد وړي. شکر الحمدلله موږ سره الاونډران ډیر زیات دي په لوبډله کې شته او دغه سپینینګ ټیم زموږ خدای ماشاءالله بولینګ فاست بولینګ هم ورو خکېږي. نو یوازینه ایریا چې دا کوم ځای کې چې موږ مشکل لرو هغه په ټاپ 4-5 بیټسمنانو کې چې موږ په دې باندې ډیر زیات کار وکړو. ځکه کو ګوره شاید مخکې وختونو کې دومره کار نه شوی. ما هدف کوشش پم دی چې اول ورځ د کله کوچ سره کېناستم سلیکشن کټ بورډ سره زما یو غوښتنه ته نه دا و چې زه غواړم چې را روان نړیوال جام کې لوبډله بیخي بدلې د پرفارمنس لحاظ نه د هر لحاظ نه. نو د لپاره تر اوسه ما دا پلان دی چې کومه ایریا کې مونږ تیرو 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله موږ مشکلات لرو هغه بیټینګ کې ټاپ آرډر کې چې موږ همیش مشکلات لرو. کله ایریا کې موږ لګ او خيار شو لګ نور زحمت وباسو لګ خواري کو لګ موږ ته فیسیلیټیز نور زیات شي لګ لوبغاړو ته نور اپورچونټی ملاو شي تر څو هغه یو کول شي نور تمرین هم تر سره کی. نو زه کولای شم لوبډله کولای شي چې هر یو لوبډله ته ماتي ورکي. نو ان شاء الله په دې کار روان دي او دغه څو ځایانو د لپاره یو څو لوبغاړي پیدا کول دي او ان شاء الله او دا لوبغاړي چې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د نن یا په سکواډ کې یا په دغه نوملړ کې اعلان شوی دی لوبغاړي شته خو او لوبغاړو ته به ته زړه ورکړې هغه لوبغاړو باندې به ته کار کړې او لوبغاړي به ته ځان سره څنګه ساتي دا ټولونه مهمه ده. دا مایند او هغه ذهن به څنګه کلیر کړي چې هغه ته معلوماتي چې زه په دې لوبډله کې زما دلته وظیفت شه ده زما ریسپانسیبিলিټي چې ده زما جاب شه ده دا ډیر مهم ده د لوبغاړي مایند کلیر کولو لپاره. نو زه وایم دا به ډیر مهمي لوبغاړي شته هر یو لوبغاړي دومره فرق نشته او صرف هغه لوبغاړي صحیح مینیج کول هغه باندې صحیح کار کول مهنت کول او داغه گیم میچ د لپاره څنګه تیارول هغه ډیر مهم دي. نو څنګه چې په ټول دنیا لیګونو کې لوبېدل ما داغه لوبغاړي لیدل دي داغه پریپریشن هم لیدل دي داغه مهنت خواري لیدل دي. زما په نظر موږ هغه عمر تر اوسه نه دا کړی او تر اوسه هغه باندې کار هم نه ده شوی. نو اوس زما ذهن کې دا د سوچ هم دا دی چې هغه پریپریشن هغه خواري مهنت چې څومره خلک او فیسیلیټي وتی ما کرکټ بورډ نه هم دا خواهش دی چې دې کې ما سره مرسته وکړي چې ما سره مخکې لاړ شي تر څو موږ کولای شو چې کوم ځایونو کې موږ دا نیمګړتیاوې لرو دا حل کړو. نو بیټسمنان شته خو په هغه باندې کار کول دي هغه جوړول دي هغه سره مهنت کول دي دا هغه بیس جوړول دي کوم ایریاګانو کې چې هغه مشکلات ده فټنس ده ډیر بیټینګ واړي فیلډینګ ده هغه کې نو هغه کې هغه سره کار کول دي او ان شاء الله را روان یو کال یو نیم کال کې په دې هیله چې افغانستان په کوم ځای کې مشکل لري ان شاء الله دا به حل شي. مننه. دغه بوختنه به هم وکړه محمد حسن د بالینګ روزون کې ټاکل شوی دی په خپل افغان او ملي ټیم کې لوبېدل دی یو سٹار او د افغانستان یو ستوره او اوس روزون کې دی او تاسو سره په دغه سیریز کې وی د پاکستان خلاف د محمد حسن موجودیت د تیز بالینګ کې څومره اغیزناک ګڼي د افغان لوبغاړو بالینګ یادو
واقعا حمید حسن څومره چې لاسته دی افغانستان د لپاره دغه ایکسپیرینس او دغه نالج زموږ د لپاره ډیر مهم دی، نه یوازې فاست بالر د لپاره بلکې زموږ د سپینرانو د لپاره هم. او مونږ ټول پوهیږو، زه پوهیږم د حمید حسن خوارینه مهنت نه څومره د خواري کا څومره د مهنت کا هغه ته معلومات د یو فاست بالر د لپاره څومره نور خواري پکار ده. نو یو خو افغانای ده، مونږ سره په یو ژبه کې وي، پښتو کې به ټول پوهي، چاته به دا مشکل نه وي چې مونږ ته ترانسلیټ کړو یا انګلیش کې دا. خو نو مونږ پورې ده، مونږ لوبغاړو پورې ده، مونږ ځوانانو پورې ده، ټولو پورې چې دنه مونږ څنګه ګټه واخلو. د حمید حسن په افغانستان هیستوري کې زم د تیز بالر به څوک نه حمید حسن نه، او کدنه مونږ ګټه واخلو، څومره بالران چې دي دنه ګټه واخلي، او د پریپریشن چې شو، د ټریننګ، د خواري مهنت، د هر شی مونږ ځوانان باید دنه واخلو، دنه د ذکر وکړو. نو ان شاء الله زمونږ د لپاره یو ښه موقع ده، او ټول لوبغاړو لپاره، ځوانان لوبغاړو لپاره، خاص کر تیز توپ اچونکو لپاره چې دنه ډیر ذکر وکړي. او په دې هیله چې آینده کې موږ څومره فاست بالران چې دي دین نور هم خشي. ډیره مننه راشد خان، کور ودان چې وخت مراقبات وسی. مننه، لا خیر، سپانه.